سعودي عرب کې چې دنو 5 کسان گرفتار کړي دي هغه په دې وجه باندې گرفتار کړي دي چې هغه پیدل باندې چې دنو مکې ته تلل او هغه سره پرمټ نه وو دغه باوجود چې دنو دی روانو پیدل باندې نو سعودي حکومت لګیدلی او دغه 15 کسان چې دنو گرفتار کړي دي ولې چې بغیر پرمټ چې دنو تاسو روان او تاسو چې دنو پیدل مکې ته روان او په دې باندې چې دنو گرفتار کړي دي مرګور په دې کې چې دنو یو د سعودي شهري دی او د سلور کسان چې دنو د بهر ملکونو او د چې دنو اوس گرفتار کړي دي په سوشل میډیا باندې دا تصویر ډیر زیات وایرل او د اصل مقصد دا دی کنه چې دا سلور 15 کسان چې دنو دا روانو پیدل باندې مکې ته او د سره پرمټ نه او اجازه نامه نه و نو حکومت لګیدل دی او دا 15 وانه چې دنو دای نیولې دي دا اوس چې دنو په جیل کې پراته دي نو تاسو ټول کوشش به اجازه نه مزي کته چرته به اجازه ته دین تاسو بال تر سعودي حکومت نشي نو تاسو ټول ډیره زیاته غټه مسله یو د سعودي حکومت چې دنو ډیر زیات سخت دی یسمره مسافر نو کوشش کوي دا 15 کسان چې دنو دای نیولې دي دا اوس په جیل کې پراته دي په دې کې یو د سعودي خپل شهري هم دی هغه سره پرمټ نه و بغیر اجازه نامې نه تللو هغه چې دنو نیولې دي اوس په جیل کې پراته دي ملګرو چې څومره مسافر نو کوشش کوي کنه سعودي یو د حکومت ته کنه ال تاسو په اصول کې سره چلیږي ال ته چې کوم حکومت ته هغه حکومت چې سوی هغه به تاسو خامخا پالو کوي اوس پاکستان نو په دې کې ته هر څه کولای شي ستاسو خپل مرزي ده او سعودي عرب او دوبۍ او دا نور ملکونه چې کم دي که امریکا واخلې یو کې واخلې نو څومره ملکونه چې دي نو دوی چې دنو خپل روز دي په هغه روز باندې نه چلیږي نو به تاسو ډیره غټه مسله دا 15 کسان چې دنو دا گرفتار شوی دي په سوشل میډیا باندې دا ویډیو ډیره زیاته وایرل و ما دا نیوز کو ته په نیوز کې راړلو مال چې تاسو سره هم شریک تمه دا ویډیو کوشش کوي چې څومره هم په بهر ملکونو کې مسافر یې نو تاسو کوشش کوئ رولز فالو کوئ چې کله تاسو رولز فالو کوئ تاسو ته به هیڅ مسله نه راځي او تاسو به چې دنو خو خسته ژوندۍ تیروي تاسو ولته مسافرۍ کې ګور چې د پاکستان نه تلل شي او سعودي عرب ته او په سعودي عرب کې هم بیا داسې کار کوي نو بیا ستاسو ژوندۍ تباہ او برباد کیږي دا نه مخکې تاسو سوچو کې چې دلته د مسافرۍ لراغلی یم زه مجبورۍ لراغلی یم زه کمپیل یم په دې ټیم کې نو تاسو کوشش کوئ کنه خپل ځان مجبور غړئ کنه هم چې دنو ولته لاړ شي بیا مستیم کوي بیا ژوندۍ تباہ او برباد شي په جیلونو کې پراته دا نه مخکې کوشش کوئ خپل غریبي کوئ نو تاسو بټی کې کوشش کوئ چې څومره مسافر یې دا 15 کسان نیولای شوی دي په دې کې سعودي خپل یو کس دی او دا څلور کسان چې دنو د نور ملکونو دي دوی چې دنو پیدل باندې چې دنو مکې ته تللو او دا چې دنو گرفتار کړی دي بغیر اجازه نامې نو دا چې دنو هغه ته گرفتار کړی دي په دې باره کې څه خبر دي